بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ما د ویډیو ایډیټینګ یو سیریز شروع کړی دی او دا د هغې سیریز درېمه حصه ده. دوستانو په پیله ویډیو کې تاسو ته ما ویلي و چې فلمورا سافټویر موږ څنګه را ډاونلوډ کوو او د هغې د رجسټریشن طریقه هم تاسو ته ما ښودلې وه. د هغې نه بعد ما به دویمه ویډیو اپلوډ کړله چې په هغې کې تاسو ته ما ویلي وو چې په دې کې موږ میډیا او په دې کې موږ څنګه امپورټ کوو او د هغې د انټرفیس په باره کې تاسو ته ما لږ شانتي وضاحت کړی. نو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو به په دې کې ویډیو څنګه ایډیټ کوئ، یعنی په کوم ځای کې تاسو نه ویډیو غلطه شي یا تاسو نه غواړئ چې دا ځای تاسو ویډیو کې راولي هغه تاسو کټ کول غواړئ، سپلیټینګ کول غواړئ او د دې نه علاوه په دې کې چې نور کم آپشن وي هغه به زه تاسو ته وایم په دې ویډیو کې. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو تاسو به خپل فلمورا سافټویر کولاو کوئ. زه سټارټ ته رالم، نه هغې نه بعد زه دا ونډر شیر فلمورا چې لیکلې ده دا فلمورا سافټویر دی، نو دې باندې ما کلیک کړو او فلمورا سافټویر چې کوم دی هغه زه اوس کولاوم. دوستانو د هغې نه بعد به زه فل فیوچر موډ دا سلیکټ کړم او دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا د دې فلمورا سافټویر انټرفیس دی. نو دوستانو په دې کې تاسو ته ما د میډیا امپورټ طریقه ښودلې وه چې په دې کې موږ ویډیو تصویران اډیو وغیره په دې کې موږ څنګه راولو. نو په دې کې ما یو ویډیو چې ده هغه امپورټ کړې ده او دا پلس چې کوم نشان دی نو زه به همدا کلیک کړم. نو دا یو ویډیو ده، دا زموږ د ویډیو د دې فلمورا سافټویر په ټایم لاین کې دا راغلله. دا به زه د دې ځای نه ولګوم. دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا یو ویډیو ده. د هغې نه بعد دلته دا لاندې څه آپشنې دي دې به زه لږ وضاحت تاسو ته وکړم چې دا څه شی دي. پهله نمبر باندې چې کوم آپشن دی انډو، نو زه چې دا کلیک کړم نو دا به واپس لاړه شي. انډو یعنی دا واپس د دې نه مخکې تا کوم بټن والی یعنی تا کوم سټیپ کړی هغه دا واپس ریوس باندې ځي او دا تاسو د کنټرول زیډ په ذریعه باندې هم د کیبورډ نه چې تاسو کنټرول زیډ ووهئ نو تاسو به یو قدم وروسته لاړ شئ، یعنی د دې نه مخکې تاسو کوم بټن والی هغه به تاسو واپس راشي. ورسره خواته دلته یو آپشن دی ریډو کنټرول وای چې موږ دباو کړو. نو د دې نه مخکې چې موږ کومه ویډیو هغه موږ واپس دغه کړله انډو کړله، واپس موږ دغه ځای نه لرې کړله او واپس چې موږ کنټرول وای ووهله نو هغه دلته واپس بیا راغلله. یعنی د دې نه مخکې چې تا کوم کار کړی او هغه ته واپس بیا کې نو کنټرول وای چې ته ووایې نو هغه به وشي. د هغې سره خواته دلته یو بل آپشن دی ایډیټ چې ډېر زبردست آپشن دی. دا تاسو د کنټرول ای نه هم کنټرول ای چې تاسو ووهئ نو تاسو به ایډیټ ته لاړ شئ. نو زه به په دې ایډیټ باندې کلیک کړم. د هغې نه بعد دوستانو دا ډېر اهم آپشن دی، تاسو ډېر په توجه باندې لږ وخت شئ. ویډیو ما پلی کړه دوستانو. د هغې نه بعد دا پهله چې کوم آپشن دی روټیټ یعنی ویډیو ته او دا ویډیو چې کوم سکرین دی هغه ته الټه کولی شي. د دې ځای نه پهله آپشن دی تاسو کتلی شئ دوستانو ویډیو الټه شوه، بیا دا یو بل آپشن دی ورسره بیا سیټ شوه، بیا به بیا الټه شي. اوس دې بل سیټ ته روان شو، دې نه موږ ویډیو چې ده هغه الټه کولی شو. نو زه دا ویډیو واپس ما سمه کړله او د هغې نه بعد دوستانو پهله نمبر باندې چې کوم آپشن دی کانټراسټ نو دا به زه لږ سیوا کړمه. دا تاسو کتلی شئ دوستانو د ویډیو په دې رنګ کې لږ شانتې فرق راغلی، نو زه به هم دا واپس زیرو کم ځکه دې سره د ویډیو کم رنګ چې دی هغه خرابېږي. او بل سټوریشن دا ورپسې دویم نمبر آپشن دی، نو دا هم د ویډیو دا کم رنګ چې دی هغې کې دا فرق راولي. تاسو کتلی شئ دوستانو د ویډیو دا کم رنګ چې دی هغه ډېر زیات سیوا شو او چې دا تاسو دې خوا راولئ نو رنګ به کم شي څنګه به چې پخوانۍ ویډیو وي.
ورسره 3 نمبر آپشن دی برایټنس نو دا چې من کلیک کو نه د دې دا رڼا چې دا د ویډیو دا کمنګ چې به ډیر زیات سیوا شي برایټنس به سیوا شي ورسره دلته یو بل آپشن دی ټینټ نو هغه هم دغه شانتې په دې کې رنګونه دي تاسو کتلی شئ دوستانو مطلب په دې کې تاسو ویډیو له رنګ ورکولی شئ که سور رنګ ورکوئ که داسې نور دې کې دا خپل رنګونه یې څنګه چې تاسو کتلی شئ ویډیو هغه سټایل چې کوم دی هغه بالکل بدل شو اوس بیا نارملی شو بیا دې خوا یو آپشن دی 3D لوټ نو دا چې زه کلیک کم نو دا تاسو کتلی شئ دوستانو دې باندې یو بل رنګ ولګېدو چې ویډیو سره ډیره خراب ښکاري نو دا ډیلیټ آپشن دی دا به زه ډیلیټ کم نارمل ویډیو شوه د هغې نه بعد دوستانو ټولو نه اهم آپشن چې دی اهم دا سپیډ دی دوستانو تاسو کتلی شئ دا 1.00x دا اوس نارملی ده که چېرته دا زه سلو کول غواړم نو زه به دا مطلب ویډیو زه په سلو کول غواړم نو دا به زه داسې وروسته راولم نو تاسو کتلی شئ دوستانو ویډیو چې دا هغه غټه شوه او دا به ډیره په سلو شوه دا تاسو کتلی شئ دوستانو ویډیو تاسو کتلی شئ ډیره په سلو شوه او که چېرته تاسو واپس دا تیزول غواړئ نو دا چې کوم دی دا به تاسو دې خوا راولئ دوستانو تاسو سمول چې د دې نارمل چې کوم و هغه دغه د دې نارمل سایز و د دې نه چې تاسو څومره هم دا شیز دې خوا راولئ نو د دې دا سایز چې دی هغه به تیزیږي او که وروسته بوځئ نو د دې سایز چې دی هغه به کمیږي څنګه چې تاسو ته ما وویله دوستانو چې د دې نارمل چې کم سپیډ وي هغه 1.00x وي دوستانو دا شیز چې کم دی دا ټاکې شانتې دا چې تاسو وروسته بوځئ نو ستاسو دا ویډیو چې کم ده هغې دا سپیډ چې دی هغه به کمیږي او چې تاسو مخکې بوځئ نو د دې ویډیو سپیډ چې دی هغه به تیزیږي دا خو موږ سره د ویډیو آپشن و سره دلته دا بره چې کوم آپشن دي ویډیو باندې دا سلیکټ دی نو دا به زه آډیو باندې کلیک کړم د هغې نه بعد دوستانو په دې کې هم ډېر زبردست آپشن دي پیل نمبر باندې آپشن دی د والیوم یعنی ستا په ویډیو کې چې دی هغې کې والیوم چې کم دی هغه کم دی یا سیوا دی نو چې کم وي مطلب مې دا دی چې لکه اواز چې دی هغه په سلو وي نو هغه تاسو د دې ځای نه تیزولی شئ دا 200 ته ما ورسو د اواز ښه تیز شو زه بیا پلی کوم دوستانو اواز د دې بالکل تیز شو او که چېرته د دې اواز تاسو کموئ نو دا به تاسو چې څومره هم کموئ نو هغه شانتې به دا تاسو دې خوا راولئ دوستانو د هغې نه بعد آپشن دی پیډ ان آپشن چې دی دا ډېر اهم آپشن دی پیډ ان دا په هغه وخت کې استعمالیږي چې ته غواړې چې زما ویډیو ده او یا ساوند دی په دا چې د پیله نه شروع شي نو دا پیډ ان سره شروع شي یعنی په مزه شروع شي او بیا چې کله کمیږي نو هغې دپاره پیډ آوټ استعمالیږي نو زه پیډ ان باندې به زه کلیک کم او دا چې ته څومره غواړې ستا اواز څومره کم وي نو هغه تاسو د دې ځای نه سلیکټ کولی شئ مطلب څومره تیز یا څومره کمول هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ دغه شانتې بیا پیډ آوټ دی یعنې ستا ویډیو یا ستا ساوند چې کم اډیو ساوند دی هغه ته کم اخیره کې چې کله ختمیږي تقریبا 1 منټ یا 100 سیکنډه والا هغه ځای کې ته وایې زما اواز په سلو شي او بیا ختم شي نو ته به پیډ آوټ استعمال کې دوستانو دا تاسو لږ خپله په دې باندې پریکټس وکړئ نو تاسو به پرې ډېر ښه پوه شئ نو دوستانو دا آپشن هم وشو دا به زه د دې ځای نه اوکې کړم نو دوستانو د هغې نه بعد آپشن دی دلته د سپلیټ څنګه چې تاسو ما د ویډیو په شروع کې ویلو چې موږ به ویډیو څنګه سپلیټ کوو نو دا ویډیو به زه پلی کړم دوستانو او دا کم دا غشه شانتې دا کمه کیرله شانتې چې په دې باندې ده نو دا چې ستاسو په کم ځای کې هم وي نو تاسو چې دلته دا د سپلیټ دا کم کنټرول بی سره سپلیټ کیږي نو زه به کنټرول بی ووامه نو دا سپلیټ شو دا و زه اخوا دې خوا هم بوتلی شم خو زه دا دویمه چې کوم وینډو دا ویډیو چې کوم ما 2 تقسیمه کړه نو دا پیله دویمه حصه چې کوم دا به زه ډیلیټ کړم او دوستانو دا تاسو کتلی شئ ما ته نیمه حصه کټ کړله سپلیټ مې کړه او بیا کو زه غواړم چې دا په منځ باندې بیا دلته زه سپلیټ کړم نو دا سپلیټ چې کوم آپشن دا چې زه کلیک کړم نو دا ته کټ شو او دا ته هم زه ډیلیټ کولی شم نو دې نه به زه پیلنۍ حصه ډیلیټ کړم
د هغې نه بعد دوستانو کوزه چرته غواړم چې دا ویډیو چې کوم ده دا وړه شاندازه په هر ځای کې راولم، مطلب چې دا ختمه شي بیا شروع شي نو دا به زه کنټرول اول په دې باندې زه کلیک کم، دا به زه سلیکټ کم کنټرول سی سره، نو بیا دا پریویو وینډو چې کوم ده د هغه شی شانته تاسو کتلی شئ دوستانو، دا ورپسې دغه ځای کې ده، نو دا چې زه کنټرول وي کم نو دا به دلته ور پیسټ شي، نو زه دا تاسو کتلی شئ دوستانو 2 ځلې ما دا کنټرول وي ووالو، نو دا 2 ځلې دلته راغلله، یعنی دا چې ختمه شي نو واپس او بیا دا ویډیو شروع شي. کتلی شئ دوستانو دا تاسو. نو دوستانو د هغې نه بعد دا دلته چې کوم آپشن دی دا د پلس او ماینس والا، دا په هغه وخت کې استعمالیږي دوستانو. دلته زه یو ویډیو ما امپورټ کړه، ټیک شو دوستانو، نو زه په دې کې سپلیټینګ کول غواړم، دا ما دغه شانتې غټه کړه، په دې کې نسته د ویډیو دا کم ډیوریشن کم ټایم چې دی هغه دې سره نه کمیږي او نه زیاتیږي، دا د ماینس والا چې کم آپشن دی نو دې سره دا کمیږي، لکه د ویډیو چې دا کم په ټایم لاین کې دا دغه شانتې غټه شوه نو دا واپس دغه ځای نه کمیږي، دې سره نه په ټایم باندې څه دغه غورځېږي اثر غورځېږي او نه په کمیدو باندې، نو دا هغه وخت کې استعمالیږي، یعنی ته یو ویډیو چې دی هغه ایډیټ کې او دا چې ته دغه شانتې راولې نو ته ډېر په اسانۍ سره هغه سپلیټ کولی شي، ځکه دا چې کوم دا ویډیو تا ته ډېره دغه شانتې اوږده کي نو بیا تا ته ډېر په اسانۍ باندې پته لګي، نو دا زه غواړم چې دا زه دې ځای کې سپلیټ کم، نو زه به کنټرول بي ووهمه، نو دا د دې ځای نه کټ شوه، هغه اوس بله ویډیو شوه او دا بدله شوه، نو چې تاسو بیا ډیلیټ کوئ نو دا کیبورډ کې چې کوم د ډیلیټ بټن دا چې تاسو کلیک کوئ نو هغه ویډیو به ډیلیټ شي او دا بله چې کوم ویډیو د هغه به ورپسې رامخکې شي. نو دوستانو دا وه زمونږ د نن یو وړه شانتې ویډیو، امید دی دوستانو تاسو به څه پوه شوي وئ، او که بیا هم تاسو ته څه مسله وي نو تاسو په کمنټ کې کمنټ کولی شئ دوستانو د ویډیو لاندې، انشاءالله زه پوره کوشش کوم چې تاسو له ستاسو د کمنټ جواب هم درکړم دوستانو. دا ما صرف ستاسو د پوهولو دپاره یو ویډیو په دې سافټویر کې واچول او تاسو د پوهولو دپاره په دې باندې ما دا ټیکنیک استعمال کړ. دا یو وړه شانتې ویډیو وه دوستانو، په نور ویډیو کې او زه تاسو ته بیا نورې طریقې ښیم د دې پیلمورا سافټویر حوالې سره. نو اوس ماله اجازت راکوئ، د الله په امان.